کلیواله څنګه چله کلیواله ولې څه خبره ده څه به درته وایم وروره دا څو ورځې کېږي چې په کور کې نه غوړي شته او نه اوړه هېڅ هم نه لرو وروره هر څه ختم دي وروره مخکې خو خوب وزګي و خوله م خلاصه وې اوس خو روژه ده که نه وروره سبا یې کور نه وتیم اوس 4 بجې دي چې هېڅ کار مې پیدا نه که همداسې په سوچونو کې روانم چې په ښار مې یو دم جګ شو او دلته ولیدلم وروره قربان دې شمه اوس خو یو دومره شی پیدا کړو چې کور لپاره یو څه ویسم بیخي حالات خراب دی وروره بیخي حالات خراب دی خفه کېږه مه کلیواله خدای مهربان دی هر څه به سم شي کلیواله دا واخله خو چاته مه وایه یاره دومره ډېرې پیسې دا دې د څه لپاره ماته راکړه وروره کلیواله ما غوښتل چې په دې پیسو باندې حج ته لاړ شم که نه ما پاسپورټ هم کړی خو په اسلام کې راغلی چې ګاونډی دې وږی وي ستا حج نه کیږي نو ما ته ته ضروري ښکاره شلې ځکه دا پیسې ما ته دار کړه په دې پیسو باندې خپل کور ته نفقه ویسه او خپل روزګار پې جوړ کړه الله تعالی دې تا ته اجر عظیم درکړي وروره زه به تا لپاره ډېرې دعاګانې کوم زه به اوس لاړ شم چې د کور لپاره لږ سودا ویسم چې د ماښام لپاره مدګي ونیسو ځه ورځه کلیواله ورځه ځه ښه شو چې حق حقدار ته وسپارل شو